له ډیر ځنډ وروسته دا د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې توافقنامه لاسلیک شوه، خو خبره بیا هم ختمه نه ده. بل پړاو د بین الافغاني مذاکراتو دی چې شاید ډیر وخت به ونیسي. دا چې په دې پړاو کې به د افغان حکومت دریځ، موقف او راتلونکی څه وي، په دې اړه په دیني او مذهبي چارو کې د ولسمشر سلاکار سردار زدران سره مرکه لرو. زدران صاحب خبرونه ته بخیر راغلی، مننه چې موږ ته وخت بیل کړ. خوشاله اوسئ. تاسو هم مننه کوم، زحمت مو ایستلی. ډیره مننه. زدران صاحب، افغان حکومت یا په خاص ډول ولسمشر غني د سولې اراده لري؟ بسم الله الرحمن الرحیم. تر هر څه د مخه د ژمن تلویزیون لیدونکو او اوریدونکو ته او د میز ګډونوالو ته سلامونه او احترامات وړاندې. وعلیکم السلام. تاسو په جریان کې چې پوره 18 کاله مخکې افغان حکومت د سولې دپاره هلې ځلې شروع کړي وي. بله. خو دغه هلې ځلې سمبولیک شکل درلود. صحیح. د سولې دپاره په واقعي معنا اراده موجوده نه وه. صحیح. اوس چې کله جلالت مآب ولسمشر راغلی دی، د سولې پروژه په یوه طرحه او پلان باندې بدله کړه. صحیح. پخوا صلح یوه پروژه وه او د پروژې په شکل به د صلح نه استفاده کړه. صحیح. اما اوس جلالت مآب ولسمشر په دې وتوانېدی چې د سولې لپاره یو داسې میکانیزم جوړ کړي چې دا سوله هم باعزته وي هم دایمي وي. صحیح. نو په دې معنا زه باوري یم چې صلح د پروژې نه راوتلې اوس په طرحه او په پلان او په میکانیزم کې شامله شوې. صحیح. دغه د باعزته سولې مسله ولسمشر غني هم ډېر کله مطرح کوي. له باعزته سولې نه مطرح څه ده؟ هدف څه دی؟ د باعزته سولې نه مطلب دا دی چې دلته د ټولو اتباعو د ټولو اقشارو د هغې حقوق ته درناوی وشي، وساتل شي. هغه که طالب دی د مدرسې، هغه که زنانه ده، هغه که ماشوم دی، که سیاسي او مدني بنسټونه دي، او په عموم کې د ټول افغانستان د وګړو د هغوی درناوی او د قانون حاکمیت او مساوي عدالت د سولې باعزته معنا دا ده چې دلته بیا باید بیا هیڅ کوم ونه ځورول شي. د یو بل په نوم باندې، د تنظیم او ګوند په نوم باندې، د طالب او د چارواکي په نوم باندې بیا بیرته څوک ونه ځورول شي. صحیح. امریکا له طالبانو سره منلي چې 15,000 بندیان به یې خوشي کوي، خو ولسمشر غني وایي نه یې خوشي کوم. دا به د سولې په وړاندې خنډونه ایجاد نه کړي؟ زه فکر کوم چې د سولې یا د مذاکراتو دوه بعدونه وو. یو یې خارجي بعد وو، یو یې داخلي بعد وو. صحیح. کوم څه چې تر خارجي بعد پورې تړاو لرو، د هغې طالبانو او د امریکایانو ترمنځ توافقنامه لاسلیک شوه. بله. کوم بعد چې داخلي دی چې د بندیانو مسله ده او بین افغاني مذاکراتو مسله ده، نور ډېر مسایل دي. د حکومت د جوړونې مسله ده، په حکومت کې د شرکت او عدم شرکت مسایل دي، او دلته د یو نظام جوړول دي، څنګه نظام به جوړیږي. دا داخلي بود لري او د افغانستان حکومت پر اړه لري. بیا نو امریکا ولې په خپل تړون کې له طالبانو سره دا خبره منلي؟ خو دای په دې خاطر منلې ده چې اگر که تر دوی پر تړاو نه لري، خو د دوی پخوا داسې هم و چې بعضې بندیان به د افغانستان د حکومت په صلاحیت کې نه وو، لکه ګونتنامو بندیان یا د باګرام بندیان. اوس امریکایانو دا منلي چې که د دوی سره هم کوم بندیان موجود وي او افغان حکومت په هغې باندې کولی شي چې هم یې آزاد کړي او هم د طالبانو سره پرې مذاکرات وکړي. که چېرته له طالبانو سره د سولې قیمت دا وي چې ولسمشر غني به واک پرېږدي، پرې به یږدي؟ زه فکر کوم چې که دلته باعزته سوله راځي او د ټولو افغانانو حقوق پکې ساتل کېږي او داسې یو نظام موجود وي چې هغه نظام د ټولو افغانانو ته د منلو وړ وي، زه مطمئن یم چې اشرف غني به د دې دپاره لبیک ووایي او دوی ته به د قدرت چوکۍ پرېږدي. ولسمشر پرون په یوه مطبوعاتي کنفرانس کې وویل چې کوم هیئت چې دی د سولې لپاره ټکي، هغه به دا واک ونه لري چې دی دې له دندې ګوښه کړي. د هیئت ټاکل خو حتمي ده چې دا د ټول د افغانستان د ولس نمایندګي نشي کولی. دا به صرف یوازې د حکومت نمایندګي وکولی شي. د حکومت څخه لرې کول او نه لرې کول دا بیا د ولس اختیار دی، د ولس واک دی. هغه به په دې هکله تصمیم نیسي. رښتیا هم چې دا د یو پلاوي صلاحیت نشي کېدی. یعنې لویه جرګه به راغوښتل کېږي؟ نو حتما به لویه جرګه راغوښتله کېږي او د افغانستان ټول اتباع او اقشار به په دې کې خپل نظر ورکړي. صحیح. خلکو سره یوه ګیله پیدا کېږي، وایي کله چې د سیاسونو یا پخپله د ولسمشر غني ځاني ګټې وي، بیا ولسونو ته مراجعه نه کوي. مثلا د ملي وحدت حکومت په جوړولو کې ولس ته مراجعه وکړه؟ زه دا منم چې زمونږ د حکومتونو نه بعضې لوی اشتباهات
او لویو سهو تر کېږي. همدغه وجه ده چې په بعضو وختونو کې ولس د حکومت نه ناراضه اوسېږي او دلته وطن او فاصله موجوده شي. او خدای دې وکړي چې په آینده کې داسې سهوې تکرار نشي چې د ولس او د دولت ترمنځ وطن او بې اعتمادي رامنځته شي. دا معنی چې کله سیاسیون ولس ته اړتیا ولري رجوع کوي او کله چې اړتیا ونه لري ولس ته اشاوي. او دا منم بالکل حقیقت دی. ولسمشر غني هم په همدې سیاسونو کې دی. بالکل ټول ولسمشران چې کله ولس ته اړتیا موجوده وي هلته ولس ته ډېرې وعدې ورکوي، ولې کله چې د قدرت چوکۍ ته ورسیږي په هغه وعدې کې پاتې راځي. که د طالبانو بندیان ورخلاص نشي بین الافغاني مذاکراتو ته به کینی؟ زما فکر باندې د مذاکراتو دپاره شرط ایښودل نه د طالبانو دپاره لازمه ده نه د افغانستان د حکومت دپاره. یو ور باید مذاکرات او ډایلوګ بین الافغاني تفاهم شروع شي، وروسته له هغې نه به په دې باندې بحث کېږي چې څومره بندیان په کوم وخت کې په کوم تاریخ باندې خوشي شي. د افغانستان د حکومت بندیان له طالبانو سره دي، طالبانو بندیان د افغانستان د حکومت سره دي. دلته ښه خبره دا ده چې دلته د حسنیت په فضا کې مذاکرات پیل شي مخکې له شروطو نه. او زه مطمئن یم چې طالبان دا شرط نه لري چې مخکې له مذاکرات نه دی بندیان خوش شي، بلکې د مذاکراتو په جریان کې به د هغې توقع دا وي، بلکې د ټول افغانستان د ولس توقع دا ده چې هر چېرته چې بندیان د هغوی باید آزاد شي. ډېره مننه. داخلي مسایلو ته په کتو چې یو خوا سیاسون خفه دي بل خوا ډاکټر عبدالله موازي حکومت اعلان کړی، اوس په ولسمشر غني په دې وتوانېږي چې له طالبانو سره د بین الافغاني مذاکراتو په پار یو همشموله پلاوی معرفي کړي؟ زما په فکر باندې د ولس غوښتنه دا ده چې د موضوعي حکومتونو په ځای باندې دلته یو فراخ بنسټه افغان شموله حکومت باید موږ ولرو. او زه په دې باوري یم چې افغان حکومت په دې ارتباط باندې هلې ځلې شروع کړي چې ډاکټر صاحب عبدالله د دې خاورې بچی دی او د ملت او د دې ولس یو وګړی دی، د ولس ته خدمت کړی دی او په دې ولس کې هم محبوبیت هم لري تر کومه کچه چې د ده توانایي ده. نو ښه خبره به دا وي چې افغان حکومت د راتلونکي حکومت کې په کابینه کې ډاکټر عبدالله ته داسې ځای ورکړي چې د افغانستان هم د تجزیې نه وساتل شي، هم د سمتي او نژادي قومي تفرقې نه وساتل شي. په هغه وخت کې به بیا افغان پلاوی د مذاکراتو دپاره ښه نتیجه ورکړي. دا پلاوی به په چا مشتمل وي؟ دیني علما، فرهنګي کسان، مدني ټولنې او سیاسي ګوندونه به پکې؟ زما په فکر باندې هغه پلاوی چې 14 کسیز پلاوی ټاکل شوی دی تر اوسه پورې د هغې هویت د هغې څرنګوالی د افغانستان حکومت نه دی څرګند کړی او په دې کې د ولسمشر یو خاص راز باید موجود وي. موږ هم تر اوسه پورې په دې خبر نه یو چې په دې کې به کوم کسان موجود وي. ستاسو فکر سیاسي ګوندونو ته به ونډه پکې ورکړل شوې وي؟ زما فکر تاسو وینئ چې سیاسي ګوندونه بغیر د افغانستان د حکومت نه ماسوا د طالبانو سره خپل سري هغوی مذاکرات شروع کړي، هغوی ورسره تفاهم شروع کړی دی. ولې هیله مو دا ده چې دا مذاکرات او تفاهم د یو چوکاټ د یو قوانینو په رڼا کې مخ ته لاړ شي. که حکومت موږ ونه لرو دغه مذاکرات او داسې قسم ډایلوګ به ښه نتیجه ورنه کړي او موږ باوري یو چې که چېرته راتلونکی حکومت چې په 19 د میاشتې باندې به د لوړې مراسم ترسره کوي د هغې نه وروسته زه باوري یم چې اشرف غني به د دې لپاره یو پلان لري چې سیاسي تنظیمونه، بنفوذه شخصیتونه، څوک چې د سولې په ارزښت باندې پوهېږي، په ډایلوګ باندې پوهېږي، حتما به په دې سولې پروسه کې شاملېږي. د حکومت پلاوی به د حکومت په نمایندګي هلته ځي که نه د یو افغان فرد په حیث؟ د طالبانو غوښتنه دا ده چې دوی باید د افغان فرد په صفت باندې هلته شرکت وکړي. ولې تاسو پوهېږئ چې که موږ بغیر د حکومت نه د یو فرد په صفت باندې هلته مذاکرات شروع شي دا نه رسمي مذاکرات کېدای شي او نه دا نتیجه ورکوي، بلکې دا هغه پلاوی به د افغانستان د حکومت نمایندګي کوي. د افغانستان د حکومت دریځ دا دی. که چېرته سیاسون په خپله خوښه له هغوی سره مذاکرات پیل کړي د حکومت دریځ به څه وي؟ ما مخکې هم وویل چې که چېرته حکومت موجود نه وي د غیر رسمي خبره هلته روانه وي دا نه بینالمللي ټولنې ته د منلو وړ دي او نه افغانستان ولس ته د منلو وړ دي، ځکه چې هغوی کې بیا تضمین نشي کېدی. تر څو چې تضمین موجود نه وي د دواړو طرفینو طرف ته، یو د اسلامي امارت ترمنځ او یو د اسلامي جمهوریت ترمنځ، دلته تضمین موجود نه وي د یو قانوني حکومت لکه طالبان هم خپل حکومت قانوني بولي دغه ډایلوګ ونه شي د بیا نتیجه نه ورکوي. ولسمشر یا په خاص ډول ټول حکومت په بین الافغاني سطحه منزوي شوی نه دی؟ حکومتونه کله کله داسې وي چې کله منزوي کېږي او کله بیا ډېر اعتماد او باور ترلاسه کوي.
تاسو پوهیږئ چې د افغانستان حکومت اوس په ټوله دنیا کې رسمیات لري او خلک په رسمیات باندې پیژني او راتلونکي لوړه چې وشي دا به هم د بینالمللي ټولنې او د ټولو ګاونډیو حکومتونو لپاره به د منلو وړ وي نو موږ بیا د انزوا په شکل کې نه ورته ګورو بلکې موږ د یو حکومت په شکل کې ورته ګورو. د عبدالله اختلاف ته په کتو فکر کوئ چې ولسمشر غني به د لوړ مراسمو ته پرېښودل شي؟ زما په فکر باندې د دې لپاره مذاکرات روان دي، خبر روان دي. زه باوري یم چې د دوی ترمنځ به یو داسې تفاهم رامنځته شي چې دغه مسله به نوره ختمه شي. یعنی بیا به د ملي وحدت غوندې معامله کېږي؟ زه فکر کوم راتلونکي کې به د معاملې حکومت نه وي، راتلونکي کې به کار اهل کار ته سپارل کېږي. که ډاکټر صاحب عبدالله د دې اهل کار و، زه مطمئن یم چې ډاکټر صاحب عبدالله ته به داسې پوسټ ورکول کېږي څه قسم پوسټ چې د ده دپاره لازم وي. مثلا کلوړ پوسټ خو وزارت به قبول کړي؟ نو زما په فکر باندې چې ډېر داسې وزارتونه دي چې هغه وزارتونه ډېر مهم دي او ډېر کلیدي دي. یعنی څو وزارتونه به ورکوي؟ نو هر څوک چې لیاقت ولري او ظرفیت ولري، موږ ته دا مهمه نه ده چې دا د ډاکټر صاحب عبدالله سړی دی، دا د پکتیا دی او دا د شمالي دی، د پنجشیر دی. هغه څوک چې صلاحیت او قابلیت او ظرفیت ولري هغه افغان دی او افغان ته به وزارت ورکول کېږي. یعنی داسې به نه کېږي چې ډاکټر عبدالله ته وزارتونه معلوم شي چې دا د وزارتونه ستا د هر څوک چې ورته راولې رایې وله؟ زه فکر کوم دا ځل به په هیڅ صورت باندې معامله ونه شي. نو ډاکټر عبدالله به قرار کېني؟ نو زه فکر کوم دا سوال باید له ده نه وشي. د ده سیاسي ژوند ته په کتو چې بار بار په هر ځل انتخابات نه دي منلي، په 2014 کال کې مشکلات جوړ کړل، اوس یې مني، فکر نه کوئ چې دا ځل به بیا مشکلات جوړ کړي؟ نو زه فکر کوم چې مشکلات شخص نشي جوړولی. ډاکټر عبدالله خو یو شخص نه دی. زه وایم چې ملت ته باید رجوع وکړي. که ملت د ډاکټر عبدالله سره و نو بیا به ډاکټر صاحب اشرف غني باید دوی سره ومني. که چېرته ملت د اشرف غني سره و نو زه فکر کوم چې ښه طریقه باید وي چې قوانینو ته د افغانستان اساسي قانون ته مراجعه وشي او هغه د افغانستان اساسي قانون هر فرد دپاره لازم ده چې وایي. ولسمشر سره داسې وسایل په لاس کې شته چې ډاکټر عبدالله د زور مخه پې ونیسي؟ زما فکر دا ده چې حکومتونه په زور باندې نه جوړیږي. موږ د خلکو زړونه به خپلوو، د خلکو په سرونو باندې به حکومت نه کوو. ډاکټر صاحب اشرف غني سره داسې قوه شته چې د تفاهم او د ډایلوګ له لارې نه چاته قناعت ورکړي، نه د زور د لارې. ډېره زیاته مننه. لنډه دمه اخلو.